حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک چې دا 12 رکعتو باندې دوام وکي دوام همیشه کوي نو خدای پاک په عوض کې په جنت کې بنگلا دي دغه په عوض کې ورته جوړي هغه 12 رکعات چې دي 4 رکعات د ماسپخیم نه مخکې 2 رکعات د ماسپخیم نه شاته د شپږ 2 رکعات د ماښام نه وروسته 8 2 رکعات د ماخستن نه وروسته 10 2 رکعات د سحر نه مخکې 12 دا دوم روایت هم دغه څه ده موږ د احناف په دلیل دا چې د ماسپخیم نه مخکې 4 رکعات سنت دغه حدیث دلیل ده ځکه 12 رکعات په 12 کې د ماسپخیم نه مخکې 4 ذکر شوی دی امام شافعي چې دغه د ماسپخیم نه مخکې 2 رکعات دي ورسته را روان دی یو ځای کې چې نبی علیه الصلاه والسلام د ماسپخیم نه مخکې 2 رکعات کړه هغه موږ چې هغه تحیت المسجد کړه سنت په کور کې کړه چې جمعه ته بیا راغی 2 رکعات به الته وکړه نو خلکو هغه لیدنه وی چې 2 رکعات کړي دي نه دوام دارا دایمي چې کړه چې په دغه وخت کې د اسمان دروازې خلاصيږي د وخت اجابت ته نو زه دا غواړم چې د ما څه عمل په دغه وخت کې الله تعالی طرف ته پورته شي دا 4 رکعات همیشه کول یا کله بیان للجواز کله 2 کړي دي بیان للجواز چې موقع ډیر نه و درسره 2 رکعات خو وکړه نو 12 رکعات دا سنت چې موږ تاسو تعبیر وکړو په سنت مؤکد سره کله په دا سنت زواید مطلق د سنت کېږي ورسره روان دي مازیګر نه مخکې 4 رکعات عام سنت ورته ویل کېږي خدا سنت زواید دي سنت مؤکد چې هغه نبی رسول الله امیش کړی دي تاکید پکې کړی ده دا 12 رکعات شواروز کې دي په دغه چې دوام کوي نو دا د فرض مکمل دي او په عوض کې خدای دې متعال په جنت کې بنګ راوړي